السلام علیکم. خپل د ترافیکي درسونو په دوام دا د یو بل ویډیو هم در سره شریکوم. په دې کې هم سوالونه دي او هم لارښوونې دي. یو موږ په شماره باندې دلته راغلي یو سل دوه مخکې موږ تاسو یو څه ویلي وه. دغه علامه که تاسو هر ځای ولیدله دلته یوه سره علامه ده په مابین کې خط کش شوی دی. دا سره علامه چې په مابین کې خط کش شوی دا ممانعت معنا لري. همیشه په یاد وساتئ چې دغه سره علامه چې داسې شاوخوا دایره ده او په مابین کې خط کش شوی دی. دغه علامې ټول د ممانعت معناوې لري. هر ځای چې تاسو یوه سره حلقه ولیدله په مابین کې خط کش شوی و د دې معنا دا ده چې دا ممانعت دی، یعنې مې کوي هغه کار. دلته نشته کړي دي یوه سره حلقه یا دایره په منځ کې یوه سره کرښه تل داسې لارښودنه کوي چې وینې دا تاسو ته سوال دی، داسې سوال راځي درته. نو اول جواب یې داسې درته لیکلی دا تصویر تاسو ته د ممانعت لارښودنه کوي. دوهم جواب بلې هو دا تصویر تاسو ته لارښودنه کوي چې تاسو یې کولی شئ. دریم جواب د سړک ځانګړي حالت او خطر په مخ کې دی. نو دا علامه چې تاسو به پوهېږئ چې دا علامه مو ولیدل دا د ممانعت علامه ده. نو اول جواب چې دی یعنی نه دا تصویر تاسو د ممانعت لارښودنه کوي، دغه به تاسو دایره کوي، حلقه به کوي، دا یو ځای دا به حلقه کوي. نو ستاسو سوال به انشاءالله صحیح وي. دا علامه نقشه ده، شنه علامه چې ده دا لارښود علامه ده. دې ته معلوماتي یا لارښودونکې علامه ورته وایي. همیشه چې تاسو کله شنې چارکونجه علامې ولیدلې نو دا شنې چارکونجه علامې چې دي څلورکونجه علامې چې دي دا تاسو ته معلومات درکوي، درته راهنمایي درته کوي، معلومات درکوي. اوس هلته نوشته کړي دي دا نښه څه لارښودنه کوي. په سوال کې لا نوشته دي څه لارښودنه کوي، دا د لارښودنې دي څه لارښودنه درته کوي. نو اول جواب یې دی که ستاسو موټر ټکر وکړي څه باید وکړئ. یو دوم جواب یې څه باید وکړئ که چیرې کومه عاجله پیښه د ریل پر پټلۍ یا نږدې پټلۍ ته سوې وه یا تاسو پر پټلۍ بند پاتې سولاست. دریم جواب که ستاسو موټر خراب سو څه باید وکړئ. نو دلته وګورئ چې لیکلی دی رپورټ پرابلم اور ایمرجنسي. دا چې کله تاسو پر د ریل پر پټلۍ باندې نږدې کومه واقعه ووینئ او یا تاسو پکښې کې بند پاته سئ څه پرابلم درته پیدا سي نو دغه نمبر ته تاسو زنګ وهئ. دا د دغه دپاره درکړه چې دا نامه ده که تاسو فرضاً کوم ځای کې بند پاته سوله د ریل پر پټلۍ باندې چې نه سواست تېرېدلی یا یو څوک هلته ولاړ یا یو بله خطره موجوده وه نو تاسو به دې نمبر ته زنګ ووهئ. دا ژړ علامه دا معمولا احتیاط علامه ده یا اختیاري علامه چې ورته موږ د احتیاط علامه ده. دا لکه څلورکونجه یا د الماس غوندې ورته وایي که دغسې یوه علامه ده. معمولا چې دا علامه تاسو ولیدله دا لفظي شکل علامه تاسو ته وایي چې تاسو څه باید وکړئ. اوس وګورئ تاسو ته یوه څلورکونجه لفظي شکله نښه څه لارښودنه کوي. داسې یا ژړی یا سپینی پروا نه لري چې دا لوزي شکل وري. لوزي معنا دغسې د څلورکونجه کژل څلورکونجه یي. هغه بله چې وه هغه مستقیمه څلورکونجه وه دا کژل څلورکونجه ده. نو د دې جواب دی ورته په پلي کسانو کې بایسکل والا، ښوونځیو، د لوبو میدانونو، د ښوونځي بسونو او ښوونځي مسافرینو د پورته کولو پورې تړلې سیمه ده. نو دا نه ده ځکه چې دا معلوماتي نه ده، دا اختیاریه ده یا متوجه کوي دې یو شي ته. دوهم جواب تاسو باید مهم قوانین او اصول مراعات کړئ. دا هم نه ده. دریم جواب د سړک ځانګړي حالت او مخ ته خطره. دا تاسو ته درته وایي چې مخ ته دې خطره ده. دا چې څه معامله ده وروسته په بله لوحه کې حتما ورسره لیکلی دی یا دلته کار کېږي یا ځای خراب دی یا لاره خرابه دی یا شوهندوک دی یو شی لري دلته. منتها دا تاسو ته احتیاط ته پر د خطر علامه ده. تاسو ته خبر درکوي درته چې دا هلته یو خطر دی، یعنې متوجه اوسئ. ستاسو د توجه د پام دپاره د علامه ده. بیا هم داسې یو بله شنه سپینه چارکونجه څلورکونجه مستطیل علامه ده او یو شین ټکی لري پکښې کې. دا وایي تاسو ته که دغسې علامه مو ولیدله نو دا څه معنا لري پر سړک باندې. تاسو موټر چلوئ او دغسې یو علامې ته برابر سولاست چې دلته نوشته دي left turn yield and green. left turn یعنې چپې خواته که ګرځئ
نو پر شنه باندې هم چې یاست حق اولیت مخنی موټران ته ورته ورکړئ. اوس به وګورو چې دلته تاسو ته څه شوی سوال کې څه شی راوړي دي. یو اوږده څلور کونجه لوحه یا نښه څه لارښودنه کوي؟ دا د لارښودنې والا دي. تاسو باید مهم اصول مراعات کړئ. مهم اصول یې دغه دي چې تاسو همیشه حق اولیت هغه مخامخ موټرانو ته ورته ورکړئ. دوم جواب په پلي کسانو بایسکل والا ښوونځیو د لوبو میدانونو د ښوونځي بسونو او ښوونځیو مسافرینو د پورته کولو پورې تړلې سیمه ده. دا هغه پورې اړه نه لري. د سړک ځانګړی حالت او مخ ته خطره په هغه پورې هم اړه نه لري. نو دا تاسو اصول باید مراعات کړئ. اصول څه شي دي؟ همیشه حق اولیت ستاسو مخکني موټرانو ته باید ورته ورکړئ. دا شنه علامه چې ده دا وینئ داسې بریښ ورته وایي که داسې برېښندونکې علامه ده. دا هم لکه اګاه کوي مو پام توجه مو رااړوي درته هلته نشته کړي دي. شین بخونه ژړه برېښېدونکې لوحه یا نښه د څه خبرداری ورکوي؟ دا وینئ نیمه لکه کږه غوندې ده داسې چې مثلث غوندې دی. نو دا نو کې لکه خبرداری دی احتیاط ته وایي کوئ. نو اول جواب دی تاسو باید مهم اصول مراعات کړئ. دوم جواب دی په پلي کسانو بایسکل والاو ښوونځیو د لوبو میدانونو د ښوونځي بسونو او ښوونځیو مسافرینو د پورته کولو پورې تړلې سیمه ده. دریم جواب دی د سړک ځانګړی حالت او مخ ته خطره. نو دا د تاسو ته وایي دلته وینئ ماشومان دې روان دي کتابونه او بکسونه یې ورڅخه دي. دا نښه تاسو ته وایي چې دلته د ماشومانو د سکول ساحه ده یا په موټر ته پورته کېږي یا په پیاده تېرېږي هر شي چې کېږي دا ساحه همیشه دلته د ښوونځي وي ده یا بایسکل والا تېرېږي. مقصد دلته باید په ډېر احتیاط باندې تاسو تېر شئ. دا دوهمه دانه چې ده دغه باید تاسو دا خانه باید حلقه کړئ. نو ستاسو جواب به انشاءالله صحیح وي. دا کې عکس تصویر نشته. جملې دې باید په جملو باندې مفهوم وپوهېږي. وایي د لاندې جملو څخه کومه یوه د لارې د حق په هکله سمه ده؟ یعنې حق اولیت چې ورته وایي موږ تاسې یا د لومړیتوب حق. اوله جمله تاسو کولی شئ فکر وکړئ چې نور ډریوران تاسو ته د لارې حق درکوي. یعنې هلته ورسېږئ تاسو باید په دې فکر کې یاست چې دا خو زما حق دی نور ډریوران باید ماته حق راکړي. دومه جمله که ستاسو د لارې حق تاسو د ټکر څخه ساتي ماتل یې کړئ. یعنې په دې پوهېږئ حق دې حق اولیت هم لرې خو مګر بیا هم پوهېږئ چې بل څوک وارخطا داخل شوی دی چرایي ته یا بل ځای ته نو باید د ټکر څخه ځان وساتي حق اولیت یې ماتل کړي. دریم جواب د لارې حق یوازې پر موټرانو د تطبیق وړ دی پر پیاده بایسکل او موټرسایکلو نه دی. نو داسې نه دی پر ټولو باندې حق مراعات شته. د لارې قوانین ټوله تطبیق کوي که موټرسایکل دی بایسکل دی پیاده دی موټر دی ټولې به یې تطبیق کوي. خو دلته تاسو ته اشاره درکوي په دې منځ کې چې مهمه مسله دا ده که تاسو پوهېږئ چې د ټکر څخه ځان ساتلی شئ د حق باندې نو د حق څخه تېر شئ پروا نه لري. حوصله وکړئ بیا وروسته تېر شئ. یو سل اتم سوال دی. دا جملې بیا داسې جوړې کړې وایي موټر چلوونکی باید د لارې د حق احترام په څه شي باندې وکړي؟ یعنې څنګه خپل چاته وښیي چې ستا د لارې حق اولیت د چا دی یا لومړیتوب د چا دی؟ اوس دا ځای خالي پرېږدي اوس دلته څه شي به وایي د سرعت ورکولو سره یعنې ته باید وزغلی خپل حق دې ځان ته واخلې. دوم پر تمځای د درېدلو نښه یا سټاپ ساین او ترافیکي څراغونو پر درېدلو سره هر ځای چې د سټاپ ساین ولیدئ یا ترافیکي څراغونه وه چې اشاره در کړې وه چې ودرېږئ یا دې خواته ولاړ شئ یا هر اشاره در کړې وه نو پر هغه ځای باندې د درېدلو دپاره دغه باندې ته د حق د لارې حق احترام کوې. او غیر قانوني ګرځېدلو سره نه په غیر قانوني ګرځېدلو دي او نه په سرعت ورکولو باندې ته کولی شې چې خپل حق واخلې. حق دې فقط هغه وخت دی چې ته باید ودرېږې په سټاپ ساین باندې شاوخوا وګورې حالات سره دواړې خواوې روډ وګورې او د هغه نه وروسته بیا په کراره باندې تېر شې. اوس بله پوښتنه داسې راځي درته پیاده یعنې څه شی؟ کوم کسانو ته موږ
په ترافیکي قوانینو باندې پیاده ورته وایو په عام ډول باندې موږ تاسې پوهېږو چې پیاده چاته وایي خو په ترافیکي کې چې شته کوم کسانو ته وایي نو لومړی جواب پر پښو روان کس یعنې چې په پښو باندې روان وي دې ته موږ تاسې پیاده ورته وایو دوهم جواب هغه کس چې رولر سکیټس یا ټایر لرونکي بوټونه لري ټایر لرونکي تختې لري او نور یا مایوبین چې 3 ټایره سایکلونه لري 3 ټایره سایکلونه لري 4 عربیه والا سایکلونه لري یا ویلچیر لري یعنی یا په پښو روان دي یا دغه کسان دي چې د رول سکیټ لري یا ټایر لرونکي بوټونه لري چې په موټر باندې ښویېږي ځغلي یې په تختې ټایر لرونکي تختې لري یا نور یا مایوبین چې 3 ټایره بایسکلونه لري یا 4 ټایره بایسکلونه یا ویلچیر لري دا پیاده دي دریم جواب پورتني دواړه یعنی هم په پښو پیاده کس روان چې پکښې کې روان دی هم هغه ته پیاده ویل کېږي هم بایسکل والاو د مایوبینو دغه ټولو ته چې دلته یې ذکر کړي دي د رولر سکیټس والاو ټایرونو د ټایرو باندې چې بوټونه چې ټایرونه لري یا تختې لري دا ټول یا مایوبین دا ټوله په پیاده کسانو کې حسابل کېږي داسې فکر ونه کړي چې دا نو په بایسکل والاو کې حسابل کېږي یو څلورلسمه پوښتنه په کالیفورنیا کې د ټولو ترافیکي مړینو دغه برخه پیاده پیښې تشکیلوي یعنی د ټولو ترافیکي مړینو چې مړه کېږي پکښې کې هغه دغه څو برخه دي 0.22% یا 0.22 برخه د پیښو چې دي هغه په پیاده کسانو پورې اړه لري نو دا نور جوابونه یې ورسره وکړي 0.5 0.08 نو تاسو باید دغه په یاد وي چې په کالیفورنیا کې د مړینو یعنې د ترافیکي ټولو مړینو د پیښو 0.22 برخه چې دی هغه پیاده پیښې تشکیلوي دا یو بله پوښتنه ده داسې پوښتنه هم کوي درڅخه کله کله په سوالو کې درته راځي که تاسو یو هایبریډ یا برېښنایي موټر چلوئ هغه چې په بیټري چلیږي کاملا ولې تاسو باید د پیاده خلکو په هکله اضافي احتیاط وکړئ دا ولې تاسو باید دغه اضافي احتیاط وکړئ که تاسو موټر هایبریډ وي او یا برېښنایي موټر وي یعنې چې په بیټري چلیږي نو تاسو ولې باید زیات احتیاط وکړئ د پیاده خلکو په هکله جواب یې درته وایي 3 جواب یې درکړي دي ځکه چې هایبریډ او برېښنایي موټران د چلولو په وخت کې ډېر وخت بې اوازه وي دوم جواب ځکه چې هایبریډ او برېښنایي موټران تر نورو موټرانو چټک ځي دریم جواب ځکه چې هایبریډ او برېښنایي موټران د لارې د حق عیني اصولو ته پابند نه دي نو دا دوه اخري چې دي دا صحیح نه دي تر نورو موټرانو چټک خبره مهمه نه ده نه ځي او همدارقم د اصولو پابند دي مهم دا دی چې د دوی اواز لوړ نه دی کله کله برېښنایي موټران او هایبریډ موټران چې دي هغه اواز نه کوي نو پیاده خلک نه خبر چې زما شاته موټر را روان دی یا پر پیاده رو باندې هغه نه پوهېږي متوجه نه دي چې موټر ستا ځکه چې دوی اواز نه لري نو په دې خطر باندې پیاده خلک برېښنایي موټران والا چې دي او هایبریډ موټران چې دي دا باید د پیاده خلکو زیات خیال وساتي تر دې ځایه پورې دا ویډیو بس ده انشاءالله بله ویډیو به ورسره درته وړاندې کړم تر هغو پورې د خدای په امان